تازه خبره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې شمال کې سلګونه کمانډو او نور پوځیان جای په جای کړي دي. دا چې دغه پوځیان او کمانډو د څه لپاره هلته ګمارل شوي دي. تازه دفاع وزارت څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلوه ملیشي وګمارل شوي. افغان چارواکي وایي چې دوی په شمال کې سلګونه کمانډو او حکومت پلوه ملیشي ګمارلې ترڅو د طالبانو د چټک پرمختګ مخه ونیسي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن پریس کنفرانس ته ویلي چې حکومت د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره د لویو حملو پلان لري چې د ده په خبره د دښمن لاس ته لوېدلي دي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، طالب جنګیالیو د دغه هیواد په شمالي سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د راپورونو په اساس په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال کې پراخې سیمې اکثرا له نښتو پرته نیولې دي. دا تاجکستان چارواکو ویلي چې د جون له 22 څخه به 1400 افغان سرتیري د جګړو په زیاتېدو سره دغه تاجکستان هیواد ته راوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د بدخشان ولایت 22 ولسوالۍ د طالبانو لخوا سقوط شوې وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.